په کندهار کې د چرګ د غوښو بیې له توقع خلاف ډېرې لوړې شوې. د کندهار ښار اوسېدونکي وایي اوس د 1 کیلو صافو غوښو بیه تر 320 افغانۍ رسیږي. حافظ الله چې اوس یې نیم کیلو غوښې رانیولې وایي 1 کیلو غوښه په 290 افغانۍ ده. دی مجبوره دی چې نیم کیلو د کور دپاره رانیسي. خدای د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي. یا ګراني ده د موږ واسطه لږ په نیم کیلو لا ولا رسېږي نه رسېږي په دا نیم کیلو لا 280 روپۍ ډېر ګرانه ده. د مسلمانان ګرده په چغې دی نسته شی نسته بازار خوند خراب ده. زه چوکیدار یم یا خو نه به بیا ګزاره کوو ناچارې څه وکړو. د غوښو خرڅوونکي وایي دوی ته فارم لرونکي ژوندي چرګان په لوړ قیمت ورکوي چې دوی هم مجبوره دي چې غوښې او چرګان ګران کړي. چرګانو غوښې تقریبا په 1 کیلو کې ژوندی چرګ پخوا په 110 افغانۍ وو او اوس 190 افغانۍ ته تللي دي 80 افغانۍ ګرانې شوي دي. نو دوی دغه پلمه نیولې ده چې وایي د چرګ کمښت دی. نو چې د چرګ کمښت وایي خو د بازار به پر مخ درېدلی وای. نو څنګه د تقریبا یوه میاشت 24 ورځې کېږي چې بازار چلیږي مګر ګران دی په شرکتو والا نیولې ده. چرګ غوښې اوس ډېر قیمته شوي دي د پخوا پرتله باندې د خلکو وس هم نه رسېږي او موږ تاسو ته معلوم دی چې موږ اوس خلک غریبان خلک دي د اقتصاد لخوا ډېر کمزوري دي. نو چې یو چا چې مثال 1 کیلو غوښې بسېږي اوس په نیم کیلو وس هم نه رسېږي. په دې خاطر باندې چې غوښې په 280 او په 290 په 300 افغانۍ باندې 1 کیلو رسېدلی. نو موږ د ښاروالۍ لخوا څخه دا ښاروالۍ ته مو دا توصیه ده چې په دې باندې باید یو عملي اقدام وکړي او دا غوښې باید ارزانه شي. د چرګانو د فارمونو د اتحادیې غړی محمد اعظم اسلمي وایي په ګرمۍ کې عمومي د کندهار د چرګانو فارمونه کمیږي ځکه فارمونه پر معیار برابر نه دي چې له امله زیات چرګان مړه کیږي. هغه وایي بل لامل دا دی چې سږ کال فارمونو مرض هم کړی و. یو لامل یې و همدا دلته دوبي کې ګرمي زیاته وي. زموږ فارمان د کندهار فارمان او د زون فارمان هرګام سټنډرډ نه دي لکه د نورې دنیا یې وسایل نسته، برق نه لري، امکانات یې کم دي، مسلکي کسان کم دي. نو دغه وجه ده چې دلته په دوبي کې چرګ په فارمان کې ډېر کم وي. یعنې په حدي حالت کې که په کندهار کې 1000 فارمه فرض کړو په 1000 کې مثلا 800 کې دغه وي چیچان وي او د دوبي په موسم کې په 800 پر ځای باندې په 400 کې په 300 فارمان کې چیچان وي. اسلمي د کرهڼې او مالدارۍ ریاست څخه غوښتنه کوي چې مؤسسات وهڅوي څو دلته پر معیار برابر فارمونه جوړ کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي چې د غوښو لپاره یې نرخنامې ټاکلي وایي چې د چرګ غوښې پر یوه قرار نه درېږي. د ښاروالۍ ویاند سیف الله عاصم وایي د غوایي او پسه غوښې پر خپل حالت ولاړې دي. د چرګ غوښې کله د ښاروالۍ د نرخ څخه کښته او کله پورته خرڅېږي. په هغو کې د کسبانو لپاره هم نرخنامه ټاکلې ده. په کسبانو کې د پسه غوښې چې دا د ښاروالۍ د نرخنامې مطابق چلیږي او د غوایي غوښې هم د ښاروالۍ د نرخنامې مطابق چلیږي. یوازې ستونزه د چرګ په غوښو کې د کله د نرخنامې څخه ارزانه وي او کله بیا ګرانې وي. دا ستونزه دا ده چې کله ناکله ګرمي او یخې کله ناکله چرګان ډېر مرضونه کوي. نو طبیعي خبره ده چې مرض ډېر کړي دغه شرکتو والا ته دوی ته تاوانونه هم ډېر وي، فارمانو والا ته تاوانونه هم ډېر وي. نو بیا طبیعي خبره ده چې دا چرګ قیمت ورسره لوړېږي ګرانېږي. په کندهار کې دا مهال د چرګ د 1 کیلو خالصې غوښې قیمت د 280 افغانۍ څخه تر 320 افغانۍ خرڅېږي. خو د ژوندي چرګ بیه له 180 څخه تر 190 افغانۍ ده. حال دا چې مخکې خالص غوښه په 180 او د ژوندي چرګ 1 کیلو په 110 افغانۍ خرڅېدل.